ورته وکړه نن سبا غم دا جوړ دي دا فضائل چې دي د خیر کارونه دا اوس دا نوو ملایانو د امیانو سره ورکړي دي که ته ورته وایې چې د 12 په ورځ خیرات ثواب لري هغه وایي دا حدیث ضعیف دی وایي دا ضعیف حدیث دی صحیح حدیث نه دی ضعیف حدیث کوم یو بولي چې ملا ته نه معلوم که دی په خبر نه و په مسله باندې جواب یې نه درلودی بس وایي دا حدیث ضعیف دی امیان خلک په دا خطا کیدو کوي که دې ورته ویل چې وروره د معراج شپه را روانه ده د دغې میاشتې 28 د رسول الله صلی د معراج شپه ده په دغه معراج په شپه باندې خیرات وکړه لمونځ وکړه د 5 لمونځونه په دغه ورځ فرض شوي دي د شرف میاشته ده نوي ملایان خلک ځینې بندي وایي دا دونه کار نه دی دا فضایل وایي پرېږده دا نفلونه پرېږده حتی د دعا څخه خلک بندي زما شناختګان دي دغه هم زما شناخته دی چې دا ورته وایي مې کوه دا بل مې هم شناخته دی خو دا ګمراه سوی دی اوس یو سړي ته وایي دعا مه کوئ دعا دونه شی نه ده زموږ تاسو په دې وطن کې ډېر خلک شته زه یې په نامه درته ښیم چې دغه او دغه او دغه شناخته خلک دي د سنت المنظور خلک بندي وایي سنت لمونځ مه کوه دا چندو کار نه دی د نفلو څخه عام خلک اوس بندي چې وایي نفل څه شي خالي فرض وکړه بس دا زغله پر خپله لار باندې چېرته دي کول خو یا دا خو د دې خلکو ګمراهي ده چې د ملا په جامه سړی کوي چې د هغه په جامه کې دا ګمراه دی شرعي مسله د کتاب دا زه درته وایم 500 کاله مخکې دې عالم لیکلي دي وایي که تا ته یو چا د دین خبره ورسول کوشش وکړه چې عملي یې کې سپکه یې مه ګڼه ولې ځکه وایي تا ته الله تعالی خپل د نیت موافق معامله در سره کوي اجر الله تعالی هغومرې قدر در کوي حضرت موسی علیه السلام ته الله جل جلاله فرمایي ملال قاری مرقات کې لیکلي و یو سړی روان دی پر لارې باندې یو غونډۍ د خاورې ولیدل ولیا الله که دې دونه غنم را کړي وای ما به څونه خیرات پکې کړي وای الله تعالی موسی علیه السلام ټول دغه سړي ته د هغونه خیرات چې ستا په زړه کې د هغونه ثواب په تا پسې ولیکي په آخرت کې بدله درکوم خالي نیت دې وکړي په ښه نیت دې دا خبره وکړله تا ته ثواب در روان دي که څه ماشي نشته نیت غټ شي او دام ګوري علما مبارکان لیکي وایي یو سړي که د سنتو تخفیف کوي کمزوري یې کوله کمزوري څه یې بلل یا یې فرض کمزوري وبلل دا بیا یا مستحب کمزوري وبلل دا بیا فرض هم نسي عملي کولی دلته امام شرعاني صاحب لیکي بعضې علما دا په حدیث نقل کړي داسې مستحبو ته په قدر ګورې که د مستحبو سپکاوی وکړي الله تعالی توفیق درته لري کوي بیا سنت نسي کولی که د سنتو سپکاوی وکړي الله تعالی توفیق درته اخلي بیا واجب نسي کولی که د واجب سپکاوی وکړي الله تعالی توفیق درته اخلي بیا فرض نسي کولی که د فرض سپکاوی سړی وکړي کافر دی د اسلام بنیاد د دین د دغه ځای شروع دی خو ها یوه مسله بله مې زده کړي وخت نا وخت دی خو مختصره خبرې درته یوه خو دا یې زده کړئ چې مستحبو ته په سپکه مه ګوره سنتو ته په سپکه مه ګوره د دین هرې شعبې ته د قدر په نظر وګوره که یو سړی همیشه سنت نه کوي یو حدیث د کنز العمال کې دا راځي صریح حدیث داسې دی چې د سړی کافر کېږي ترک سنت کفرون کنز العمال کې حدیث امام غزالی رحمت الله علیه الاربعین کې دا لیکي وایي که یو سړی همیشه سنت نه کول په زړه کې دا سړی کافر دی که څوم په ښکاره مسلمان دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت ورته نشته نبی علیه السلام وایي هغه سړی چې همیشه چې سنت پرېږدي بغیر له عذره زما شفاعت ورته نشته نن دي خلک د سنتو بندي وایي سنت پروا نه کوي دا هغه خلک دي چې د مذهب دشمنان دي خو د مذهب په جامه کې